په پیښور کې هجلاګانو نن سبا کوم کارونه شروع کړي. هجلاګانو ورسره نور جنکو هم چې یو مختلف قسم جسم فروشي په پیښور کې شروع شوې ده. قدرمنو دا د پښتنو خار، دا د امن او د ښکلا خار نن سبا د جسم فروشي د وجې دومره بدنام شوی دی چې هر سړی چې په دې باندې خبره کوي په پیښور کې، خو بیا هم د حکومت له اړخه څه اکشن نه اخیستل کېږي. تاسو ته راځو د پیښور باره کې در سره د حقیقت او تفصیل شریکو چې په پیښور کې نن سبا په رنګ روډ کې په صدر او په مختلفو ځایونو کې کوم هغه ځایونه دي چې هلته جسم فروشي غلط کارونه کیږي، که هغه د رنګ روډ یا د لزاک روډ اقبال پلازا ده یا صدر ده یا حیات آباد ده. دوستانو دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. که تاسو تر اوسه په دې چینل کې نوی چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ تازه ترین اپډیټ او تازه ترین معلومات د همدې چینل نه شریکېږي. درنو دوستانو راځو اوس خپلې خبرې ته. په حیات آباد کې هغه ځایونه چېرته چې مالدار خلک اوسېږي او دا د کلو خلک چې کومې جینکۍ تللي دي او هلته په کورونو کې کارونه کوي، دغه جینکۍ چې دي دوی ته چې کله هم داسې سړی را مخامخ کېږي چې هغه ښکلی وي، ښایسته وي او هغه سره ګاډې وي، نو دوی ورسره خیږي، دوی ورسره بدکاري هم کوي، غلط کارونه هم کوي. دویم راځو اقبال پلازا ته. اقبال پلازا کې هم خو کلیام هجلاګانو جسم فروشي شروع کړې ده. هلکان او هغه سټوډنټان کوم چې پیښور ته د تعلیم دپاره راځي، هغوی ځان سره دننه کوي، بدکاري ورسره هم کوي، غلط کارونه ورسره هم کوي او دغلته هر قسم جسم فروشي دوی کوي. دریم چې کوم د پیښور صدر دی، دغه ځایونو کې هم دغسې جسم فروشي بدکاري شروع ده. یوازې زه نه بلکې د دې خلاف په زرګونو او سلګونو کسانو اواز اوچت کړی دی او هر کس چې اواز اوچتوي نو بیا لاندې کمنټ کې خلک هم دا خبرې لیکي چې ته پیښور بدناموي، ته دا کوي، هغه کوي. دوستانو پیښور زموږ کور دی، زموږ زړه دی، هېڅکله هم څوک نه غواړي چې خپل کور او خپل زړه بدنام کړي. البته کوم خلک چې هم دي کې دا بېحیایي، بېشرمي خوروي او جسم فروشي کوي، هغوی ته پکار دي چې د دې هر څه نه لاس واخلي. دا یو قسم ډېر غټ ضلالت دی چې پښتنو کې راخور شوی دی او هغه جینکۍ چې مجبوره وي، هغه ښځې چې هغوی وس نه کېږي، غریبي ده، هغوی سره پکار ده چې بغیر د دې نه مرسته وشي، یعنې بغیر د جسم فروشۍ باندې د پیسې ورکولو نه علاوه دوی سره د مرسته وکړی شي، د دوی لاسنیوی دې وکړی شي او د دوی چې کوم په کور کې کوم مسایل دي هغه دې ورته ختم کړی شي. نو ډېره مننه مو کوم، امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد پوه شوي یئ. خوشحاله اوسئ.